ملګرو سلام، نیک محمد ویال یم. لکه څرنګه چې نن سبا په استرالیا کې د کرکټ نړیوال لوبې روانې دي، نو داسې مو وپتېره چې یوه داسې ویډیو در سره شریکه کړو چې تاسو وکولی شئ په پایله کې خپل تلیفون یا آیپاد یا نورو تلیفونونو ته یو داسې پروګرام راښکته کړئ چې تاسو د دغه پروګرام له لارې وکولی شئ ټولې نړیوالې لوبې وکتلی شئ د دغه پروګرام له لارې. نو د دې لپاره لاندې لارښوونو ته اړتیا شته. د دې لپاره چې دغه پروګرام راښکته کړو، لومړی ځو اپ سټور ته. په اپ سټور کې پاک انډیا لیکو، سرچ لټول وهو، پاک انډیا ایچ ډي ټي وي راښکته کوو خپل تلیفون ته. دا پروګرام دغه دی راښکته شو، اوس یې خلاصوو، چلنوو یې. لکه څه رقم چې دغه پروګرام په وړیا توګه راښکته شوی دی، نو ځینې اعلانونه راځي، هغه اعلانونه کوشش وکړئ چې لرې یې کړئ، ګول یې کړئ. فري ویز اډز بټن کېکاږئ، د هغې نه وروسته ورلډ کپ 2015 دغه بټن کېکاږئ. له دې ځایه د اعلان بیا یو ځل لرې کوو. له دې ځایه تاسو کولی شئ ډول ډول لوبې آنلاین وګورئ. زه به په یوه باندې کلیک وکړم چې ویې ګورم. دغه دی پروګرام، آنلاین لوبه روانه ده د ډیلي. مننه. بس دغه د پروګرام په بشپړه توګه کار کوي، په دې هیله چې په دغه لارښوونه مو پوه شوي وئ.